عمر داودزی وایي افغان دولت به د جدي په کنفرانس کې برخه وانخلي تر هغو چې له طالبان سره د مخامخ خبرو کلکه ژمنه ورسره نه وي شوي. د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی دا هم وایي چې افغان حکومت په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره موثقه ژمنه غواړي. داودزی د عربي اماراتو او سعودي رول مثبت بولي. عمر داوزي چې د مدني ټولنې سره مشورتي ناسته درلوده دا هم ویل چې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره بله اونۍ پاکستان ته سفر کوي. هغه د ایران په تړاو وویل چې هیڅ هیواد په خپل سر د سولې په پروسه کې یوازې نه دی او ایران ته د طالبان سره د خبرو اجازه افغان حکومت ورکړې وه. ښاغلي داوزي د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل د ایران مشاور امنیتي ملي راغلی و چې د افغانستان د دولت نه اجازه واخلي چې موږ راتلونکي هفته کې طالبانو سره مذاکره وکړو که یې ونه کړو. زه په مجلس کې وم دا اجازه ورکړل شوله چې تاسو ورسره مذاکره کولی شئ خو دغه شکل باندې د مذاکرې نه مخکې به موږ ته راځئ د مذاکرې نه پس به هم راځئ موږ به په جریان کې واقع کوئ چې څه خبره شوله. دا په دغه حد کې ده او زما په فکر د منطقي اجماع خبرې چې کوو دغه جزئیات دي چې هیڅ ملک موږ داسې نه وینو چې هغه د یوازې رواني. هغه ویل په سیمه کې همغږي شته خو اجماع لا نه ده رامنځته شوې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر دا هم ویل چې د سولې لپاره د مشورتي بورډ نوم به له مشورتي حالت ووځي ځکه دا بورډ پرېکړه کوونکی دی. بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال به د شنبې په ورځ افغانستان ته راشي او د دوه اړخیزو خبرو ترڅنګ به د افغانستان په سولې هم له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په مذاکرات کې باید د افغانستان د حکومت پرېکړو ته درناوی وشي. ما به این معتقد هستیم که تنها موږ په دې باوري یو چې د افغانستان د معضلې د حل یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي بل هیڅ بدیل د افغانستان معضله نسي هوارولی. دا ډول د سولې فعالین بیا د سولې په پروسه کې د ایران مداخله او له طالبانو سره د ایران مذاکرات د دې پروسې د لا کړکېچنې کېدو لامل ګڼي. د سیاسي چارو شنونکی شاه محمود مخیل وایي دولتونه باید له دولتونو سره تماس ونیسي نه له مقابلو ګروپونو سره. چې ایران یا نور منطقوي هیوادونه چې څومره د طالبانو سره یا څومره اکټران زیاتیږي دا د افغانستان په ثبات باندې ښه تاثیر نه لري. نو زه فکر کوم چې دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي نه د متقابل ګروپونو سره. د ځینو په باور په دې وروستیو کې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي ویلي چې له طالبان سره په اړیکه کې دي او دا اړیکې د افغانستان د امنیت لپاره دي. طالبانو هم منلي چې یو پلاوی د خپلو سیمه ییزو اړیکو د زیاتولو لپاره تهران ته لیږلی و. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.